الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته هیله ده چې بیا هم روغ او جوړ اوسئ او په خپلو کورونو کې د کورنۍ ترڅنګ صحتمنده پاتې اوسئ. تاسو بیا هم د کور ښوونکې زینب حمیدي تاسو ته د خپل د نننۍ لوست ته ښه راغلاست وایي. څنګه چې تاسو ګرانو زده کوونکو ګورئ چې تاسو د مضمون ریاضي مضمون دی، دریم ټولګی او پښتو ژبه کې تاسو تدریس کیږي. تاسو پنځم لوست و چې په تیر لوستونو کې مو تاسو دا ولوستل چې د جمع په عملیه کې د لسدانیزو جوړولو څخه کار اخیستل د هغې د نننۍ لوست کومه برخه ده؟ پوښتنې دي. یعنې دغه پوښتنې موږ کولی شو چې که چېرته تاسو د خپل د کتابونو 19مه پاڼه خلاصه کړئ نو تاسو د ریاضي مضمون کتابونو 19مه پاڼه کې به تاسو دغه صفحه پیدا کړئ. په دغه مخکې تاسو ته دلته پوښتنې درکول شوي چې تاسو دغه پوښتنې درې جزء لري یا درې برخې لري چې په درې برخو کې په مختلفو اجزاو یعنې هره برخه یې څو اجزاوې لري چې تاسو په همدې هر سوالونه به یو د بل په مرسته سره کاروئ او بیا هم تاسو دغه حل کړي سوالونه څه کوئ؟ په خپل کتابچو کې لیکئ. آفرین. نو څنګه چې اوس موږ ووایو د تاسو پوښتنې لومړی باید موږ څه وکړو؟ د هغه عبارات یا لارښوونې په ډېره دقیق ډول سره یا په ډېر دقیقې طریقې سره یې موږ ولولو تر څو موږ پوه شو چې دغه سوالونه په کومه طریقې حل کړو. موږ ته دلته ویل شوي دي لومړی برخه یا لومړی سوال پوښتنه تاسو ویل شوي چې لاندې مثال په نظر کې ونیسئ او د هغه سره سم د جمع د عملیې په نظر کې نیولو سره تش ځایونه په خپلو کتابچو کې ډک کړئ. یعنې موږ ته مثال راکول شوی دی. بعد له مثال نه موږ ته څو اجزاوې دي؟ 1 2 3 4 5 یعنې 5 نور سوالونه دي چې موږ باید دغه سوالونه څنګه وکړو؟ د خپل د موضوع په نظر کې د نیولو سره حل کړو. ګرانو زده کوونکو څنګه چې موږ دلته ویل شوي دي چې 6 جمع 9 مساوي کیږي په 3 جمع 10 جمع 3 یعنې دغه 6 جمع 9 هم مساوي په 14 دي او 10 جمع 3 هم مساوي په 14 دي. توپیر یې په څه شي کې دی؟ کیڼ خواته د موږ اعداد په ساده توګه سره جمع شوي دي او په ښي خواته موږ لومړی څه کړي دي؟ د خپل اعداد په لسیزو ګروپونو باندې تقسیم کړي دي. په همدې ډول سره یې موږ اوس کولی شو. موږ ته ویلي دلته چې 9 جمع 9 مساوي په 10 جمع څو کیږي چې حاصل یې هم دلته موږ ته نامعلوم دی. یعنې لومړی موږ کولی شو چې څو دانې لوبیا دانې راواخلو؟ 2 دانې. 1 2 3 4 5 6 7 دوهم جز د موږ کوم عدد دی؟ 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ګرانو زده کوونکو اوس که چېرته موږ دغه 9 د 9 سره راټول کړو نو د موږ ځواب به څه شی وي؟ راځئ چې ټول سره یو ځای ولولو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 9 جمع 9 څو کیږي؟ 16. اوس دغه اعداد باید موږ په د لسیزو ګروپونو یا لسدانیزو ګروپونو باندې وویشو. یعنې لومړی به موږ څو دانې پوره کوو؟ 10 دانې. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 موږ پوره کړل. څو د نور یویز خانې موږ ته پاتې شوې؟ 1 2 3 4 5 6 یعنې موږ دوهم عدد څو دی؟ 6. 9 جمع 9 څو کېږي؟ 16. 10 جمع 6 هم 16. هیله ده چې تاسو یې هم په همدې ډول باندې دغه سوالونه په خپلو کتابچو کې کاروئ او په منظم ډول یې سره لیکئ. د خپل دوهم جز ته راځو. موږ ته ویل شوي چې 8 جمع 9 مساوي په 10 جمع کوم عدد هغې حاصل هم موږ باید پیدا کړو. لومړی موږ د دغې 8 جمع 9 حاصل لاسته راوړو. راځئ چې موږ بیا یې هم وکړو.
لومړی موږ باید څو مرې واخلو؟ 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. دوهم عدد مو کوم عدد دی؟ 7. 1 2 3 4 5 6 7. مونږ ته ویل دي چې 8 جمع 7 سره جمع کړئ څو کېږي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 8 جمع 7 څو کېږي؟ 15. اوس راځئ چې همدغه 15 یا حاصل د خپل د لسدانیزو ګروپونو په وسیله لاسته راوړو. لومړی موږ څه کوو؟ ډېر ښه 10 دانې برابروو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 دانې د موږ برابر شو. اوس بیا هم د پاتې اعداد به موږ د خپل دغه تش ځای کې لیکو. 1 2 3 4 5 څو کېږي؟ 15. یعنې 7 جمع 8 هم 15 کېږي، 10 جمع 15 هم 15 کېږي. د دواړو ځواب 15. په همدې ډول سره بیا هم راشو چې د خپل د بل جز مخ ته. څنګه چې موږ دلته مختلف اعداد کاروو یا مختلف موادونه کاروو د خپل د سوالونو د حل لپاره، تاسو هم کولی شئ. یا هم تنها ګوتې یا کرښې هم شاید کافي وي. بل سوال د موږ دلته ویل شوی دی چې 15 جمع 6 مساوي په 10 جمع کوم عدد، او دلته هم د موږ حاصل نامعلوم دی. نو بیا هم دلته د خپل د ډیکو نه استفاده کوم. لومړی کوم عدد دی؟ 15. 1 2 3 4 5. دوهم کوم عدد دی؟ 6. 1 2 3 4 5. یو بل 6. 6 جمع 15 څو کېږي؟ راځئ چې یو ځای سره ټول کړو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. څو کېږي؟ 15 جمع 6 11 کېږي. اوس 10 جمع 1. اوس دا ډېر اسان دی، موږ لیکلی شو چې 1. یعنې 15 جمع 6 هم 11 کېږي، 10 جمع 1 هم 11 کېږي. زموږ ځواب څه شی دی؟ 11. په همدې ډول سره 9 جمع 6. 9 جمع 6 کوم عدد دی؟ 9 جمع 6. یعنې لومړی موږ څو دانې باید راواخلو؟ 9 دانې. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. دوهم عدد مو کوم عدد دی؟ 6. 1 2 3 4 5 6. دا نو دانې بېرته په ځای کې کېږدم. اوس به بیا هم دغه ټول سره یو ځای وشمېرو. 1 2 3 4 5. تاسو یې هم د ما سره لولئ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 9 جمع 6 څو کېږي؟ 15. اوس وګورو چې د 10 سره موږ کوم عدد یو ځای کړو چې هغې ځواب هم 15 وي. نو لومړی موږ د دغې اعدادو نه 10 جدا کوو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 مو جدا کړئ. اوس راځو د خپل دغه د تش ځای عدد پیدا کول ته. 1 2 3 4 5. کوم عدد دی؟ آفرین 5. 6 جمع 9 څو کېږي؟ 15. 10 جمع 15 څو کېږي؟ 15. یعنې موږ په دغه طریقې باندې وکولی شو چې د خپل یو ځواب د 2 طریقو ته لاسته راوړو. څو کېږي؟ 15. هیله ده چې تاسو به هم په همدې ډول باندې په خپلو کتابچو کې لیکئ، د ګوتو په حسابولو، د کرښې په باستلو باندې، یا هم په مختلفو موادونو باندې تاسو کولی شئ چې دغه سوالونه حل کړئ. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو د خپل د آخرني سوال، د لومړي سوال آخرنۍ جز ته. دلته موږ ته ویل شوي دي چې 8
جمع 9 څو کېږي؟ 8 جمع 9. راځئ چې بیا هم موږ لولو. موږ یې د ګوتو په حساب هم لوستلی شو، د کرښو په رسمولو باندې هم موږ دغه کولی شو. یعنې که چېرته موږ لومړی څو دانې کرښې وباسو؟ 8 دانې. نو ما سره یو ځای تاسو ولولئ: 1 2 3 4 5 6 7 8. دوهم عدد مو څه شی دی؟ 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوس راځئ چې موږ دغه 8 د 9 سره ټول کړو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. دا په دې معنا چې 8 جمع د 9 سره څو کېږي؟ بالکل 11. اوس د 11 نه چې که چېرته موږ دغه حساب د تش ځای را پیدا کړو، نو موږ لومړی باید 10 پوره کړو. 8 دا دي که چېرته د دغه 2 ورسره جدا کړم. یعنې دا شول د موږ 10. اوس څو پاتې شول؟ 1 2 3 4 5 6 7 دلته 9. نو 8 جمع 9 څو کېږي؟ آفرین 11. 10 جمع څو کېږي؟ 11. ومو لیدل؟ په ډېره ښه توګه سره موږ څه وکړل؟ دغه مثالونه حل کړل. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې ما تاسو ته لومړی هم وویل او بیا هم غواړم چې یادونه وکړم، هر کله چې کله تاسو په ریاضي کې یو سوال لیکئ یا هم کوم تمرین یا پوښتنه حلوئ، نو لومړی باید تاسو د هغې عبارات، پوښتنې په خپله کتابچو کې ولیکئ او بیا هم په څه رقم چې دلته زه تاسو ته حلومه، په همدې ډول تاسو یې کولی شئ چې په خپلو کتابچو کې دا ولیکئ، تر څو د ازموینې د تمرین دپاره، د ازموینې د تیارۍ دپاره تاسو چمتووالی ډېر ښه مخته لاړ شي. تر بل پروګرام پورې مو په پاک الله سپارم. خدای پامان.